الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. شپږم سپاره ده سورة مائده او څلورم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې چې کم شیزونه حرام او داغي ذکر وشو، مردارا بهیدون کی وینا د خنزیر غوخه او کم ساروی د الله د نوم نه علاوه د بلچا پنوم باندې دا ذبح کړل شي، دغه حرام دي. یو ساروی د زندې کړل شو دا سمړ شو، دا هم حرام دي. پلوړ باندې او اهل شي او قتل شي، دا هم حرام دي. یا د یو زین را ورغړي یا پخکر باندې بل ساروی اوهي او ذبح نه کینو، دا ټول داڅري دا حرام دي. اوس دلته په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي يسالونک ماذا احل لهم، دوی ته پوس کې استانه څه شی د دوی لپاره حلال کړل شوی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته پوښتنه کو چې کوم شی حلال دی او کوم شی حرام دی. یا عادی بن حاتم او زید بن محلحل د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کو چې مونږ سپه او یا باز د ښکار د پاره ولي ګونه د دې څه حکم دی. نو الله جل شانه فرمایي يسالونک، دوی ته پوښتنه کې استانه ماذا احل لهم، څه شی حلال کړل شوی د دوی د پاره د ښکار نه. نو قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم احل لكم الطيبات، حلال کړل شوی د تاسو لپاره پاک شیزونه. پاک څه ته ویل کېږي؟ طیبات. امام ابو سعود رحمه الله هغه سلیم الطبائع چې یو سلیم الفطرت انسان وي او دا د هغې نه خواصت محسوسي او د هغې حرمت په کتاب الله او سنت او قیاس کې نه راغلی، دا د پاک شیز. وما علمتم، او هغه چې تاسو تعلیم ورکوي من الجوارح د غختاری شیزونو نه، هغه سپیر او کباز دی. نو د سپیر د تعلیم د پاره دا درې شرطونه دي. اول دا چې پخپل بدا پخکار پسې دا بنزي ترڅو چې مالک ورته اشاره دانه کړي. دیم دا چې مالک یې ولېږي نو د لګل نه پس اوس کو دا مالک دوباره را بلې نه دا بیرته راځي. او دریم دا چې کله ښکار ونیسي نو په خپله به یې چې دا نه خوري بلکې مالک ته به دا را رسوي. اوس کو په خپله ته خوراک کړی نو دا بیا هم حلال دا نه دی. او یو دوه شرطونه نور هم دي چې کله دا لیږي نو بسم الله دا به پرې وایي. او یو بل شرط والله دا دی چې دا بل سپی به د دې سره چې دا شامل نه په ښکار کې، کو بل ورسره دا شامل شنو بیا هم دا جایزه ده نه دی. وما علمتم، هغه چې تاسو تعلیم ورکوي من الجوارح دا غختاری شیزونه نه، مکلبین په داسې حال کې چې تاسو لیږون کې وي د ښکاري شیزونو لره، او تعلمونهن، او په داسې حال کې چې تاسو تعلیم ورکوي دي ته دا د مخکې علمتم لپاره تاکید شو. مما د هغه څه نه علمکم الله چې الله تاسو ته ښودلی دي. نو فکولو، پس تاسو خورئ مما د هغه څه نه امسکنا چې دا ښکاري شیزونه ستاسو دپاره وساتي. امسکنا علیکم چې وی ساتي ستاسو دپاره. واذکروا اسم الله، او تاسو د الله نوم یادوي علیه په هغې باندې چې کله دا ښکاري شي ستلیږي نو بسم الله دا به پرې وی. واتقوا الله، او د الله نه ویرېږئ. ان الله، بشک الله تعالی چې دی سریع الحساب، زر حساب کوونکی دی. يسألونك دوی تپوس کستانا ماذا احل لهم، څه شی حلال کړل شوی د دوی د پاره.
قل ورتوایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم احل لكم الطیبات حلال کړل شوی دي تاسو لپاره پاک شیزونه وما علمتم او اغا چې تاسو تعلیم ورکوونکی وي من الجوارح دغه ښکاری شیزونه مکلبین پداس حال کی چې تاسو لګون کی وي دلرا او تعلمونهن او پداس حال کی چې تاسو تعلیم ورکون کی وي د ښکاری شیزونو ته مما دغتنا علمکم الله چې الله تاسو ته خودلی فقولوا پس تاسو خوري مما امسکنا علیکم اغا چې دا ښکاری شیزونه وساتي تاسو د پاره واذكر اسم الله او تاسو د الله نوم یادوي علیه پدی باندې یعنی په وخت لګلو کې واتقوا الله او تاسو ویریږئ د الله نه ان الله بشک الله تعالی چې سریع الحساب زر حساب کون کې يسألونك دوی تپوس کې استانا ماذا احل لهم تشيس حلال کړل شوی د دوی لپاره قل ورتوایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم احل لكم الطيبات حلال کړل شوی تاسو لپاره پاک شیزونه وما علمتم او اغا چې تاسو تعلیم ورکوي من الجوارح دا ښکاری شیزونه مکلبین پداسې حال کې چې تاسو لګون کې وي دلرا تعلمونهن او پداسې حال کې چې تاسو تعلیم ورکوي دی ښکاری شیزونه لرا مما د اغسنا علمکم الله چې الله تاسو ته خودلی فقولوا پس تاسو خوي مما امسکنا علیکم اغا چې دوی وساتي تاسو د پاره واذكر اسم الله او تاسو د الله نوم یادوي علیه پدی باندې واتقوا الله او تاسو د الله نه ویریږئ ان الله بشک الله تعالی چې سریع الحساب زر حساب کون کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمول سمور پری باندې فور فور عمل کول توفیق راکړي الله دا خپل دربار یې لیکي قبول او منظور کړي څومره انوارات او برکات دی الله مونږ ته مراکز مونږ والدین ته استادانو ته اهلیال رشتہداران ټول مسلمانانو ته چې ورکړي دا کوم مرحوم ده الله دې درس اجر او ثواب د دې روح ته چې هغه ورسوه الله دې کامل مغفرت وکړه فل رحم کرم فضل فجر هغه وکړه الله د رحم معامله ورسره چې هغه وکړه دا سخت سفر ورته چې هغه آسان کا الله د قبر جنت د باغچونه باغچا وګرځوا الله حد نظر پورې ورته کولاو کا الله تقصيرات معاف کا اسمن نگانو ته صبر جمیل ورکا الله زموږ ټولو کامل مغفرت چې وکړه نو څومره مردگان دي الله هغه ټولو کامل مغفرت چې وکړه وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وصحبه